پاکستان ته د طالبانو صبر تمام شو او بالمثل کاری ورسره وکړ دا چې ولې پاکستانیان زنداني کړي نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د وروستیو کې د افغان کډوالو په سر د طالبانو او پاکستان ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوي او همدې سره د عامو خلکو په ګډون طالبانو هم پاکستان ته غوسه دي چې ولې افغانانو سره داسې ظلم کیږي، خو ښکاري چې طالبان هم د پاکستان په څیر په ورته اقداماتو کار شروع کړی دی. تازه خبر دا دی چې پاکستاني چارواکي وایي افغان طالبانو یو شمیر پاکستاني کارګر نیولي دي. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې امنیتي چارواکو ادعا کړې چې د افغانستان د طالبانو امنیتي چارواکو یو شمیر پاکستاني کارګر چې افغانستان ته د کار لپاره تللي وو نیولي دي. پاکستاني چارواکو نه دی ویلي چې افغان طالبانو ولې دا کسان نیولي، خو یادونه یې کړې چې پاکستاني کارګر هره ورځ بې ویزې د افغانستان لور ته د کار لپاره تلل. د کارګرو خپلوانو هم رسنیو ته ویلي چې دغه کسان هره ورځ په پاکستاني پاسپورټ تګ راتګ کاوه او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وه کړې، خو اوس طالب چارواکو پاسپورټونه ورڅخه ګرځولي او دوی نیولي دي. د طالبانو چارواکو رسما تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سرچینې وایي چې طالبانو پریکړه کړې ده کله چې پاکستان افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې تر څو یاد هیواد ته پرته له ویزې تګ راتګ وکړي نو دوی هم پاکستانیانو ته اجازه نه ورکوي ترڅو افغانستان ته پرته له ویزې راشي، ځکه چې افغانستان یو آزاد هیواد دی او داسې حکومت لري چې هر حالت کې پر خپلو خلکو ننګه کوي. پاکستان په وروستیو کې په سپین بولدک کې د ځایي اوسیدونکو بې ویزې تګ راتګ منع کړی او د دوی دا اقدام د کرښې د دواړو خواو د زرګونه کسانو له اعتراضونو سره مخامخ شوی دی. عام افغانانو بیا د طالبانو یاد اقدام ستایلی او وایي چې پاکستانیانو سره باید هر ډګر کې همداسې بالمثل عمل وشي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.